صرف دریشي اغوستې او کلي ته به راغی بسته کلی به یې بندي کاوه په جبر کې دومره نوم لاره ځکه چې خلک یې مابسته اچول وژلې عمرې قید کول دومره ځله مې ورسره کاوه خلک یې ډار کړي وو داسې خو نه و چې دوی نه خلک نه ډارېدل دوی ولاکه د افغان په کیسه کې وو قرآن کې په 2 غیرانه ټول افغانستان اخیستی وای ما د قرآنوي کې 1 ساعت خپل خوب د دې لپاره خراب کړی وای چې 1 میلیون افغانان د مړۍ پیدا کړي 1 ساعت خوب یې د دې قربانۍ نه ورکاوه د دومره غریب هیواد پاچا ولې دومره وخت ولري په هر ولایت کې د باغ سره چې هغې کې د ښکار ته لاړ ده او ساتیرۍ ته ما ته یو ولایت وښی چې په هغې کې د پروفیسر 14 باغونه نه وي دا د ظاهرشاه د مازدیګر د قدم وهلو باغ ده دا د ظاهرشاه د ښکار کولو لپاره باغ ده دا د ظاهرشاه د تفریح د رومانس لپاره باغ ده دا د ظاهرشاه د پلانکیشي باغ ده دا د ظاهرشاه د اس د تړلو ځای ده دا د ظاهرخان د سپي د مینځلو لپاره 15,000 جربه مځکه ده دا د ظاهرشاه د نه پیغام د شادیانو لپاره دا 100,000 جربه مځکه ده او د بیت المال پیسې دې په مصرفېږي د کوم بیت المال د هغه بیت المال چې دغه موږ غونې په کرانې کې اوسېدلو ته نن راغلی د هغه سړي مانه دلته هغه رامانه ګټې نسبي افغانه مهرباني بیا به وطن مال صاحب وغږي ولا فیضان صاحب محترم ستاسو علمیت او ستاسو هنر او ستاسو طرز د خبرو د ستایلو د من دومره تکړه نیو ما یوازې دغه معلومات مې پاس تاسو شریک شو یوازې دغه مې غوښتو چې تاسو سره چې تاسو سره مې دا پاس شریک کړي ما که وخت مو درلودو یو وارې مطالعه کې نور د څه د ویلو نه لرم نړۍ منه چې وخت مو راکړلی مناسب ولا د فیضان صاحب غږ خو نسته خو فیضان صاحب زه د رسمي مرید سوم نن البته که په دغه چینل کې پاتې سي دغه یو مشکل لري چې ته په دغه چینل کې پاتې کېږي که نه وطنمل صاحب مهرباني مننه نوري صاحب غدا څه دي سړي زمن دي تاسو فکر کوئ چې دغه هغه حاکم ده دوبۍ لږه جوړه سوې چا جوړه خو انګرېز جوړه کړه هلو ټیک یور ټایم وبخئ چې مایک رانه بند پاتې دلته یو کس راغی امریکایي و چې شیوې یې ملته اوس دی بیا به کوم خدای رانه خلاص کړ په دې وخت کې به ما ته څوک راسي خپلو خپو خلاص کړ په ډېرې بخښنې سره جناب وطن مل صاحب مهرباني خو یې سودي مثال مه راکړه ما کاونټر اګریمنت یا کاونټر ډیس اګریمنت د امریکا مثال هم درکولی سم مهرباني په 1970s کې که تاسې هارلم ته ورسئ او بیا واشنگټن ته ورسئ که تاسې د بروکلین ډاون ټاون ته ولاړ سئ او بیا د هارلم خلکو ته ورسئ هغوی په وحشت کې ژوند کاوه پریلیمینري ابتدایي ضرورتو باندې راته خبرې وکړه کوم ابتدایي ضرورت په واشنگټن کې وو او په هغه کې نه وو اوکې دا خبره مو بیخي ریزنبل ده بیخي معقولیت لري خو که بیا هغه زه داسې مثال درته راوړم چې دا بیچاره د ظاهرشاه زوی د نادر خان زوی و لرګو و اور ته په کابل کې اوسېدلی دا وحشت ته وګوره چې په ار کې هیڅ نه درلودی
دغه ظاهرشاه په کلتک کې بېدېدی. دا د پاچاهانو سره عیب و. اما د افغانستان اقتصاد ډیولپمنټ نه و راغلی. پېښور هم دغسې ځای و، دغه مشهد هم دغسې ځای و، دغه کوټه داسې ځای و د اوسېدو ځای نه و. زه به د 15-12 کالو به ومه، پلار مې ولی په کوټه کې انسان تنفس نسوای کولی. دومره وبخښه بیا مایک در باندې بندوم. ته اوس د زهیر خان دوی طرفداري کوي که مخالفت کوي؟ ته خو د ما طرفداري کوي چې یو پاچا ځان ته هیټینګ نشي جوړولی. غول خوري چې پاچا ده، د دې دنیا سره هغه نس کولی، یو تعامل یې نس کولی، د خپل ملک لپاره د آبادۍ لپاره کار نس کولی. حد اقل د خپل کپاسیټي مطابق داود خان ته چې ویلو د عربو چې دا ډیره نون خبره ده چې موږ تاسو سره یو اګریمنټ کوو چې کېدلی چې تاسو لیبر دلته راشي په کارو کې. د ورته چې نه، موږ ته دا راغیستې ده چې دا دې لپاره د ویلې زه پښتون دي تا نه مزدور کوم. آیا دا بده خبر و چې موږ په هغه وخت کې نړۍ سره تعامل کولی او د کار لپاره تللی وای؟ خپل دې نه راته جوړولی کار، بل ملک مې کار ته پرېږدې نه، خپله کار راکوې نه. ته دې سړي زوی خو سړي زوی نه یې. ولې دې نه پرېښودم؟ لاړ به وم، په سعودي کې به مې کار کړی و، په بلجیک کې به مې کار کړی، سترګې به مې سپخېدلې. سفر خپله یو تجربه، یو پوهنتون ده. خو نه دې غوښتلم چې ویښ سم، بیدار سم، په خبره پوه سم، اقتصاد مې جوړ شي. دا خو د ده ذوف جناب وطنمال، دا خو د ده په هغه کې ماته نسي حسابولی. دا خو د ده یو بل ذوف و چې دا د بل شي نه خبر کړم چې د خپل هم ځان ته لرګي لګول د بخارۍ نه لرله. جناب وطنمال، دا خو د ده لپاره کوم هغه نشي کېدلی چې یې د وخت پاچا او ترې خپل کور کې ځان ته هیټر نه لري، یا دې ته د خپل ژوند هم نشي جوړولی. دا خو صحیح خبر نه ده. دا جورج ټاون یونیورسټي چې په امریکا کې دي څومره وخت کېږي؟ 160 کالو نه زه خبر یم، کېدای شي لا 200 کاله کېږي. خلک 160 کاله پخوا پوهنتونونه لري، ته کور کې هیټر نه لري. روسیه به هم دومره ډیولپ وه، د ما همسایه وه. نور هېوادونه هم په خپله په د ارګ په لحاظ باندې ټول همداسې ډیولپ و، دی راته ناست. ښکار ډېر ضرور و چې زه ښکار کړی وای. هیا ده هلې ځلې کړي، هغه هلې ځلې ما ته وښایي، زه به وایم چې هلې ځلې کولې وسې نه کېده. کومه هله ځله ده کړې ده؟ 3 دانې هلې ځلې جناب وطنمل صاحب ما ته وښایي چې زه هلې ځلې وکړلې، مګر نتیجه یې ورنه کړه. مهرباني. هو زه ستاسو سره په فنډامنټلي مخالفت نه لرم. غواړم چې بحث مو نور هم ژور سي. ولې تاسې ژور بحث کوئ، عمیق بحث کوئ. غواړم چې زما په خبرو کې تاسې خپل بحث نور ژور کړئ، چې زه تاسو ته خلل در پېښوم په مسایلو کې. دا معنا نه لري چې زه مخالفت کوم. ستاسې نور غواړم چې عمیق پکې ولاړ سئ. نه، ظاهرشاه تر خپله اندازې د منطقې د ډیولپمنټ په ارزیابي باندې چې په منطقه کې ټوله څومره ډیولپمنټ راغلی و، هغه مملکتونه چې بحرونو طلار درلوده، تاسو افغانستان مه ورسره مقایسه کوئ. افغانستان یو داسې بیا مداخله کوم. بحر ته لاره په ما چا قطع کړه، د ما د بحر لاره په ما چا قطع کړه؟ زه خو بحر ته خو ما لاره لرله. نیکه د دې خلکو نیکونو را باندې قطع کړه، ده ته موقع په لاس ورغله، ولې دا بحر ته بېرته لاره نه اخېسته؟ آیا دا ښه و چې موږ په دې غریبۍ کې مړه سوي وای او دغه رقم انقلاب ته جوړ 15 میلیونه مړه وای؟ او که دا به ښه و چې په هغه وخت کې مې 10,000 پښتانه مړه وای، خو بهر ته مې لاره اخیستې وای؟ ولې چې کله برټانیه له لوی هند نه ووتله، په دې وخت کې دی پاچا و او دغه ته دلته وایي چې د بهر ته لاره نه لرله او دا بهر ده ته ډېر مهم ښکارېده، نو ده دغه د بهر مهمیت او اهمیت له وجې نه ولې چې پاکستان ازادي اخیسته، بنګلادیش ازادي اخیسته، هندوستان ازادي اخیستله، ده د پښتنو ازادي ولې وانه اخیسته؟ کومې هلې ځلې د دې په مقابل کې ده وکړلې چې دی ووایي چې زه دغو پښتنو ته د دې په خاطر ازادي اخلم چې د افغانستان سره یو ځای کړم چې بهر ته لاره پیدا کړم؟ کوم کار د دې په مقابل کې ده وکړه بغیر له دې نه چې غږ یې وکړي زه په رسمیاتو نه پېژنم؟ ولې دا کار ونه کړ؟ جناب وطنمل مهرباني، بهر ته خو ده لاره اخیستی سوه چې دومره مهم کار و او مهم و، تا خبره زه تاییدوم، ده د دغه مهم کار لپاره ولې دا قرباني په هغه وخت کې ورنه کړه؟ خو کې مړ به و، دنه به قدرت لاړو، پاچاهي به ترې لاړه وه، دا به کې مردار سوی و. ما به ویلي چې واو
دغه سړي د ازادۍ په وخت کې چې هر نیشن راته خپل ازادي اخیستله، دی راجګ سو د خلکو ته ویلې چې تر څو د ما په وجود کې سای، زه به د خپل نیشن چې ما د یو پاچا له وجې نه خرابي رامنځته شوې وه، زه دا کمپنسیټ کوم. ما ته ووایه چې کومې هلې ځلې زه په دې وخت کې وکړلې چې افغانستان بیرته یو لوی افغانستان جوړ کړي. 3 هلې ځلې ما ته وښایي، زه به وایم چې واو، دې سړي خو رښتیا هم خپلې هلې ځلې کړې وې، خپله یې چانټه وتړله. د باندې ولس ګرانو چې مړه نه شي، ولس خو هسې نه مړ کېده، یا له لوږې نه مړ، یا له بېوزلۍ نه مړ، یا له بېچارهګۍ نه مړ، یا له بېسوادۍ نه مړ، یا په لوی هندوستان مړ. دا کار یې جناب وطنمل صاحب ولې ونه کړ؟ مهرباني 3 هلې ځلې راته وښیه، 3 زه به یې ومنم. ډېره له یو هله ځله خو یې دا وه چې لومړنی مشکل په افغانستان کې نه چې په افغانستان کې د مځکې پر مخ د انسانیت سره لوی مشکل دا دی، څوک چې بې علمه علمیت نه لري، دا یو ستر خلل دی. دا د انسانیت لپاره دومره لوی عیب دی چې د انسانیت مقام راټیټوي څوک چې بې علمه وي. زموږ انصافو یا زموږ ستاسو نیکهګانو د دغه ظاهرشاه د معرف دپاره انقلابونه وکړه، بلواوې یې وکړې چې موږ مکتب نه غواړو. ته فکر وکړه چې دی د داسې قومه سره مخ و لکه زما و ستا نیکهګان چې په زور یې مکتب نه غوښتی. ته په دې خبر یې چې هغه یو شرعي اصل راوړي چې دا خلک یو دونې لږ تمدن ته برابر کړي، چې دا د ښځو پر مخ باندې پوړنې مه ور اچوئ. دغه نه دی حجاب، دغه ته حجاب نه ویل کېږي، دا یو مشروع کار دی. تاسو ښځې په کورونو کې بندیانې کړي دي، په مخ مو پوړنې ور اچولې دي، هغو ګردو دی راول. بیا مداخله کوم، په کومه ژبه باندې دا خبرې ورته کولې؟ ته خو خپل ولس سره په خپله ژبه غږېږي چې هغه پوه شي دغه سړی د ما سره په خپله ژبه غږېږي. ته ما ته د پاچاهانو کې یو پاچا وښه چې دا د خپل ولس سره په خپله ژبه غږېدلی؟ امان الله خان، نادر خان، زهر خان، داود خان. زه څنګه تا خبره ومنم چې ته دې ما په خبره نه پوهېږې؟ چې ما وایي تا ترمنځ یو ترجمان غږېږي، زه څنګه تا ومنم چې ته ما ته دې رښتیا وایې، ته دې ما پاچا یې؟ په کوم دلیل زه تا ومنم؟ ته دومره نااهله، ما خو سبق نه ویلې، ته خو اهل وې، ته خو پاچا وې. تا به اول پښتو زده کړې وه، بیا به ما باندې هم پښتو زده کړې وه. تا به د پښتو لیک لوست زده کړی و، ما ته به دې ویلي دا د ما د پښتو لیک لوست زده کړه، ته هم زده کړه. تا کله زده کړه؟ ما خو تا خبره نه منله، زه خو بیا کلوم. تا د چا خبره نه منله چې تا نه زده کوله؟ تا ظاهرشاه څومره سبق ویلی و؟ تا ظاهر خان په پارسي باندې لیکل، په دري باندې لیکل کوی سول؟ ده سره خو امکانات وو، دی خو د علم په اهمیت پوهېده، ده ولې نه زده کوله؟ آیا 40 کاله کې یو سړی ژبه نسي زده کوی؟ هغه هم مورنۍ ژبه، پلرنۍ ژبه. چې کومه سوړه ورګنډې، کاشکې 100 سوړې وای تا به ورګنډلې وې. 1 میلیون سوړې دي په دې خلکو کې. جناب وطنمل، ته په امریکا کې پښتو باندې غږېږي، لیک او لوست کولی شي. په امریکا کې په پښتو باندې لیک او لوست کولی شي. 50 کاله دې په امریکا کې تیر کړي. یو سړی راجګېږي په افغانستان کې په پښتو باندې لیک او لوست نشي کولی. 40 کاله دې پاچا مي. د ما نیکه ته څه فکر کوې چې ده سره دا خواوشا ناستو دوی په پښتو کلتور او فرهنګ پوهېدل؟ هرګز نه پوهېدل. اوس په پیږي. په همدغه امریکا کې د ما او د پاچا ترمنځ ډېر فرق ده. د پاچا کورنۍ او د ما کورنۍ ترمنځ دا اوس هم زه ورته تھرډ کلاس ښکارم. په امریکا کې هم زه د ده لپاره تھرډ کلاس یم. قربان دې سم جناب وطنمل. دا خلک ډېر زیات خاینین دي. دوی له کلتور او فرهنګ او ژبې سره او د انسانانو سره ډېر ظلم کړی. ته ما ته وایه
بچه سبق بخوان. ما از گشنگی میمرم تو بر من میگی برو سبق بخوان. کجا سبق؟ قومی ویله گرام با گلوم ما په افغانستان په ازر کې سبق ویلې. بیا په دې سبق چی وکم؟ کار راکه، وظیفه راکه، روزی راکه، چی راکوای شي چې په ما سبق وای. سبق څلوېښتو کالو کې ته چې په چا باندې سبق زده کوې له کوم جینه به یې ورباندې شروع کوې؟ الف زر ا الف زر ای الف او آ ای او نه به شروع کوې. ده به چېرته غږ وکړو والا بخوانین بچیم سبق بخوانین. سبق خوب کار است. ما میرم آمیجا چیکار میکنیم شما سبقتان بخوانین. تا دومره معلمان له کومه کول چې په دوی دې سبق ویلې؟ تا لرل؟ تا په دې ټول افغانستان کې 10,000 معلمان لرل چې سبق دې په خلکو ویلې. خو جومات کې د ملایانو ته لېږلو. ملا کټور دې موږ معلم و، ملا کټور. او هغوی به کوم سبق راکاو؟ پنځ کتاب. پنځ کتابونه خو د پاچاهانو د وخت موږ ته پاتې دي. دا خو د مجاهدینو د وخت نه دي. زموږ په کلي کې چې یو کس لږ تعلیم یافته و او 80 کاله مخکې، هغه تعلیم دغه و چې په دري باندې به عریضه لیکای سوه. په دري پنځ کتاب نه یې زده کړې وه. پښتو مختو نه وه. په دري باندې به چا چې عریضه لیکای سوله همغه به تعلیم یافته و. او چا به راته ویلي د دري مقاله زده کړه. دا ښه ده چې د ظاهرشاه د وخت او د نادر خان د وخت او د داود خان د وخت او د امان الله خان د وخت مکتبونه نه دي راغلي. زنده باد شینواري، زنده باد پکتیا، زنده باد ټول اطرافیان چې دوی د وخت مکتبونه نه دي پرېښي. دوی د وخت مکتبونو وظیفه دا وه چې دغه یو فیضان پښتون د دام ورنه بخاري او فارس کی، فارس او بخارا ته مې تسلیم کی. دغه ما باندې پښتو نه زده کوله، دغه ما باندې تمدن نه زده کوه، دغه په ما باندې د فارس او د بخارا کلتور او فرهنګ زده کوو، دغه ما باندې د قزلباشو فرهنګ او کلتور زده کوو لکه ده چې زده کړی و. خو ده به ما نه بل ظاهرشاه جوړه او بل خو چې نه څه رانه جوړولی. زه چې اوس ظاهرشاه یا د ظاهرشاه د کورنۍ یو سړی وای دا به خو که دغه وچ کې کل دی خل پل پښتون زوی یم. د ما نسل به دومره ورکړی چې په خپل ژوند کې به د ما نسل نه و بیا به جای ته نه و راغلی، نه به چا پښتو ویلې. پنجابي به هغه پښتانه هلته راته پنجابیان کړي وو، ده به دلته راته بخاریان کړي وو، پارسیان کړي به وو. کوم تمدن راوخه د ظاهرشاه د وخت کتابونه تاسو ما ته راوړئ چې په ما باندې دې سړي د پښتو فرهنګ او کلتور زده کاو. په ایرانه جوړاو. جناب وطن مال د کوم یو تمدن ما باندې زده کاو؟ تاسو خبرې ښه ده چې نه مې ده زده کړی. کور دې د شینوارو د پکتیاوالو ودانې چې دغه مزخرف مکتب یې نه و پرېښی. نن به زه څه شی وم؟ نوم به مې بکتا شو او ویلې به مې که نام من بکتاشش پدرم بر ما گفته بود که دست بخوان دلم درد میکنه چرا در افغانستان میوزیک نیست. دغسې یو شی به وم. دغه لهجې او په دغه ټون باندې ما خبرې کوای سوې. دغه لهجه او ټون خو ما ته ځکه راکړی چې په هغه وخت کې مې پلار سبق نه ویلی، مور مې سبق نه ویلی. قربان د ما مور جانې او قربان د ما پلار جانې سبق مو نه دی ویلی. د ما نیکه زنده باد سبق ته خلک یې مکتب ته نه پرېښودل. که نن به خویندې به مې مژګان او هغه وه چې ورته وایي مژګان او بیشګان او ډشګان وه او د ما نوم به بکتاش او چې شي نومېږي دا د مردګاو زمان سیاوش سیاواش. یو ورور به مې سیاواش شو، زه به بکتاش شوم، خور به مې مژګان وه. دا غواړئ براتو چې دیره بغیر تا چیز زد. احمد ظاهر بچه صدراعظم بود. من رفتم با دیوان دخترای مقبول کمر نازک در بغل خو کن. تو که در بغل خو میکنی مژگان جان کمر نازک تن در آغوش بگیریم. تو را در کمر آغوش تن کمر نازک تن بسنجم و بخورم. واو چک 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 چک. مژگان ورته چک چک کوي، بکتاش ورته د مژگان هغه بکس غاړې کې اچولی. احمد ظاهر ته ناست دی. احمد ظاهر څه کاره ده؟ احمد ظاهر د یو سیاسي
صدر اعظم زوی د پښتون ده غواړي چې له ما نه احمد ظاهر جوړ کړي دغه نن هم احمد ظاهر بحث هم دلته کېږي که د احمد ظاهر بحث وسه دومره کنځاګانې به وخورم چې په ژوند کې به مې نه وي خوړلي ولې چې د مشګان میړه به هم کنځا راته کوي او د سیاوش ښځه به هم کنځا راته کوي چې احمد ظاهر ته څنګه غږېږې تا د احمد ظاهر په ښځه ومنډم لا لغه وزیر اعظم د وزیر اعلی چې پلار سره د خره زمانو خلک سیاسي بچیان تربیه کوي تاسو ډمان تربیه کړه اته د ښځې موردګاو د سپي زوی صدر اعظم مې نه لیده او زوی ډم ما نه لیده ډم ده ډم معنا ډم ټولې جونکۍ راته بېلارې کړې ټول کلتور یې راته په دوره پوه کړه ته راغلی دلته ماته اوس د احمد ظاهر صفتونه کوي چې کوم چې احمد ظاهر کومه سندره ویلې د موردګاو و کمرتان نازک است لبایتان بسیار شیرین است و سینهتان بسیار گردکی مثل سیب واری است و چشمایتان مثل آهو واری است دینه بغیر احمد ظاهر څه موردګاوي کړي خو موردګاوي ته لابي کوله کمپاین کاوه دوی ورته امکانات برابرول چا چې بردار کړی هغه سایه راوښیه چې زه اوس هغه ته انعام ورکړم چې دا موردګاوي مړ کړ کنې دا کار یې ماته په غاړې کې راچاو زه په څالیم ته په څالې دلته راته کیسې هم کوي ولا د احمد ظاهر کنسرټ و زه د 14 کالو وم او د ما خویندې ورتللې هلته بیا زم ځان سره بولې وم بیا ما ته دلته راغلی د پښتو فرهنګ راته تشریح کوي د احمد ظاهر کنسرټ ته تللې که نه تا د احمد ظاهر په ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم چه میکنیم احمد ظاهر صاحب است د خره زمانو په دې ملک تاسو لاره د موردګاو زمانو په دې ملک تاسو لاره چې د صدر اعظم زوی د کیډمي پاچا دی ورکې فرانسوي واک دی یو بل موردګاو سره سر دې ته په ورکه د سر دې ورکولو جای چې سي زه به راځم د کنسرټو جای چې سي ته به ورځې بکتاشو مشګان صاحب انقلاب خو په تاسو راغلی په ما خو نه ده راغلی په ما خو په اوله ورځ نه انقلاب و ظاهرشاه په وخت کې په ما انقلاب و د داود خان په وخت کې په ما انقلاب و د امان الله خان په وخت کې په ما انقلاب و د حبیب الله خان په وخت کې په ما انقلاب و د عبدالرحمن خان په وخت کې په ما انقلاب و دا درواغله تر اخره پورې په ما انقلاب و نه مې مکتب لاره نه مې پوهنتون لاره نه مې مړۍ لرله نه مې روزي لرله نه مې کار لاره نه مې تجارت لاره نه مې مځکه لرله نه مې ژوند لاره نه مې عزت لاره په ما خو ځکه انقلاب تاثیر ونه کړ یو ورځ به زه سپیس جوړوم زه به د انقلاب ګټې وایم په دې ټول 15,000 کاله کې چې موږ ګټه کړې یوازې ګټه موږ په دغه انقلاب کې کړې دغه انقلاب چې افغانستان ته څومره ګټه راوړې 15,000 کاله تاریخ کې د افغانستان دومره ګټه نه ده کړې لکه دا 50 کاله چې انقلاب کې موږ ګټه وکړه سمه ده 3 میلیونه انسانان مې مړه سو مګر 40 میلیونه مې تعلیم یافته تحصیل یافته او آګاه او هوښیار سول 3 میلیونه مې قرباني ورکړه 10 میلیونه مې انسانان سول که تا ته پاتې وای اوس به 40 میلیونه خره وو 40 میلیونه خره ښه دي که 3 میلیونه مړه ښه دي شعر هم جوړ سه 40 میلیونه خره ښه دي که 3 میلیونه مړه ښه دي 3 میلیونه مړه ښه دي خره څه کوم تاسو خره تربیه کول تاسو زموږ ټول د احمد ظاهر لاس ته کېنولي وو ته راغلی دلته ما ته وایه احمد ظاهر پدرش صدر اعظم است نه اورئ تاسو د قرآن ووایي دا خبرې نه اورئ چې د جنکیو به ورباندې نوبت نه و چې کومې جلکۍ ته به د احمد ظاهر سره د ملاوېدلو لپاره چې یوه شپه ورسره څملي نوبت رسېږي نو یو کال کې به جلکۍ ته نوبت رسېده هغه به هم چې کلاس یې نه و برابر نوبت به نه ورته رسېده دروغ وایي دا خلک موږ بنګالیان یو نه یو خبر دغسې افغانستان مو غوښته چې جوړې کوي دا زمینه څه برابره کړې خو د صدر اعظم زوی وګړو
د صدر اعظم زوی به خود جلکۍ ورسره څملي. هر ارباب د همداسې وو، هر خان د همداسې وو، هر سردار د همداسې وو، هر فیوډال د همداسې وو. چې یو کال به جلکۍ ورته منتظره وه چې کوم خان سره څملي. کال بعد به جلکۍ بیچاره ته نوبت رسېده. غلامي توره که سپینه ولا د افریقا غلامي مو ویره شي چې په دنیا کې تېره کړې موږ دوسې غلامان وو. د افریقا غلامي مو ولا په ویره شي. څوک وایي چې پښتون غلام نه و؟ دغه نور ته خو د ما په همدې غوسه راځي. شما 300 سال پاچاهی کردین، شما پښتونان مردگاه بچې خار. منګ حال نه وایو، موږ په خپله له تاسو نه بتر وو د مردگاه زمنو. زه دا خبرې ځکه نه کوم، زه د خلکو ته وایم چې و خلکو د ما خوله مه راڅېړئ. موږ داسې نه یو چې ویده یو، موږ په دې ټولو شیانو پوهېږو. موږ خاورې ورباندې اړوو چې گذشته را صلوات آینده کې به د عمل جوړو. خو ته مې نه پرېږدې، ته بیا کونې ته لرګی راوړې چې نه هغه ډېر ښه وخت و. خو په تا ښه وخت و. د احمدزیر لورې، د احمدزیر زویه، په تا به ښه وخت و. زه د احمدزیر څه کوم؟ زه احمدزیر څه کوم؟ زه ظاهرشاه څه کوم؟ زه نه پوهېږم تا نور صدراعظمان څه کوم؟ ما بیړک کې غار کوه د ما. چا به چې وچه ټکله لرله د غنمو، چا به چې د غنمو وچه ټکله لرله، هغه کس پاچا و. پوهېږئ موږ به یو کال مخکې پلان جوړاوو چې یو کال وروسته موږ میلمستیا کوو، او په میلمستیا کې چې درکوو د غنمو ټکله. یو کال وروسته به موږ دا خلکو ته چې غنمو ټکله ده، بیا به یو بل ته ویلې چې پلانکی میلمستیا کوي، یو کال وروسته د غنمو ټکله کې درکوي. دومره پوښتنه به کې وکړو په نس به مو ماړه کي، دومره ټکله به کې راکړي چې موږ به ماړه کي وایو او انشاءالله چې دومره ټکله به یې چې تا به موړ کي. وچه څه به اوس راته لګیا چې ټکله کې به نور چی وو، وچه ټکله. او احمدزیر به په دې وخت کې کول، احمدزیر به دا سندرې ویلې: کمر نازک تن در بغل بگیرم ماچت کنم، از سر تا به پا همه آج بوساست، من در تحرم که ببوسم کجا را. دوش در خواب لب نوش تو را بوسیدم، خوابیم به از عالم بیداری مبود. معشوق خردسال چی داند رموز عشق، تا که غنچه نشگفته به کسی بوی نمیدهد. ټیو 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 ټیو. او دا به د جونکۍ ورته مستې سولې او ګډا به ورته شروع کړه چې اوس به کومې جلکۍ به خوشبخته چې احمدزیر به ورسره څملي. واو پلار به یې واسطه څه چې دا د ما لور سره خو یو عکس واخله. نو دومره ظلم خو نو مه کوه. خو دغه بیچاره اوس دغه مړه ده وایي چې احمدزیر سره ما نه عکس و، باید زه ورسره لږ یو څو خبرې خو ما هم حق ته، زه خو هم انسان یم. احمدزیر جان من پشتت میمرم، میگیرم بیبی عشقم به خاطر تو میریزم بر ما پیش یک دفعه یک ساعت هم ده بغل مرا بگی، ده بغل مرا بگی. عشق من در چشمان من طوفان غم دارد، هنوز خنده بر لب میزنم تا کس نفهمد غمم را. احمدزیر جان حالا که قربانتان شوم مرا بگی. دا د ما د پاچایانو د ما د خار حالو او د ما څه حالو. ما ته به پلار مور په مریضۍ په بستر پراته وو، چې په خانه نه وه، کلینیک نه و، بل نه و. نر هغه سړی چې خر لره یا کلیوال خر لاره چې د خپله مور په خره بار کې 200 کیلومتره مزل په وکړي چې هلته چېرته یو ملا یا څوک پیدا کړي او تعویض ماویز ورته وکړي، په خره به مو بار کړې وه. دې کلاس باندې تاسو ما ته وایئ دغه ولې ملک انقلاب راغی. زنده باد انقلاب، زنده باد خلقای، زنده باد پرچمای. ټول هغه خلک چې انقلاب یې راوستی دا ټول زنده باد. ځکه خو مې نن ختم ورته وکړ چې تا مردار خور او مردار خورې نه اخلاص کړم. تا مردار خور او مردار خورې نه دوی نه اخلاص کړی. تاسو کینسر نه خو زه 1000 میلیونه کاله کې هم نه خلاصېدم. خدای پاک را باندې یو پرده راوسته او د موږ عاجزۍ ته وکتل، انقلاب یې را باندې راوست.
بهرحال حارث مهرباني. رحمت صاحب د تر انګلیسي تر پاکستان 72 پورې په فارسي ژبه مکتبو کې ویل کېدله. په هند کې د غالب او بیدل او دا ټول شاعري څه ده دا ټول په فارسي سره فارسي د حکومت ډیپلوماټي ژبه په انګلیسي سره هغه د بخارا پورې تلل او یا هند پورې تلل، نو په دې منطقه کې فارسي چلېدله. هغه هم پنجابي زده کوله، هم سندي زده کوله، هم هندو زده کوله، هم بنګالي زده کوله. نو دا خو د دوی ته ورپاته غوږ ونیسه. کوم هندي فارسي زده کړه او هندي یې پرېښوده. کوم بنګالی ته ماته د بنګال یو کس پیدا کړه چې دا د بنګال یا رئیس جمهور یا پاچا یو په بنګالي ژبه نه پیږي. راته وښیه. زه خو دا نه یم چې فارسي مه زده کوو. فارسي زده که. وایي بله ژبه زده کول کمال د خپله ژبه هېرول بې کمالي. دا د ما په تا حق ده چې خپله ژبه دې مه هېروه، 2000 نورې زده که. هېڅوک حق نه لري چې خپله ژبه ویره کړي او د بل چا زده کړي او په ټول ملت باندې اعلان ورته وکړي چې خپلې ژبې پرېږدئ، پردۍ زده کوي. زه خو دا نه وایم چې ولې په او دغه پروفیسر خو د فارسي هم نه وه زده، دغه فرانسوي زده وه، په فارسي لیکل میکل نه سول کولی. وایي چې میږه بیا به ورته ویلي میږه کې ایتور 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 خو ایتور میږه. فارسي هم نه وه زده. مه کوئ پردې مه پاچوئ. ما ته په یو ملک یو سړی پیدا کوي چې دا د هغه ملک پاچا یا رئیس جمهور د سعودي باندې مخکې موږ وغږېدو ډېر مو کنځاوې ورته وکړې. دا په دې معنا لري چې شاه فهد د سعودي پاچا د په عربي خبرې نشي کولی. څومره پاسبل ده. په فارسي غږېږي. اتاتورک د ترکیې پاچا ده مګر په ترکي ژبه نه پیږي، په فارسي غږېږي یا په جرمني غږېږي. څومره پاسبل ده. هېڅ رقم ته چې هر طرف ته یې واړوئ راواړوئ، یوازینۍ لاره لرئ چې ووایئ چې دا خلک ظالمانو، دا خاینینو، دا بیاکلانو. بله یوه لاره نه لرئ. هېڅ رقم هر طرف ته چې بوځئ راولئ. د دې یوازینۍ لاره دا ده چې د دې انقلاب اوله بخښنه به سرداران غواړي. د دې انقلاب اوله بخښنه به سرداران غواړي، دویمه بخښنه به فیوډالان غواړي، دریمه بخښنه به اربابان غواړي، څلورمه بخښنه به خانان غواړي. له هغې نه وروسته به بیا خلکیانو، پرچمیانو، مجاهدینو دې ټولو تر ما پورې راځي. تر څو چې دې خلکو بخښنې نه وي غوښتې او دا محاکمه سوي نه وي او د دوی قبرونه نه وي محاکمه سوي، هېڅوک حق نه لري چې په افغانستان کې څوک محاکمه کړي. جناب حارث مهرباني دغه تاریخونه ماته هلته مه چلوه. زه په لوکلایزیشن کې هم تخصص لرم. تاسو خبر یې لوکلایزیشن پېژئ چې ته وایي؟ لینګویج لوکلایزیشن دې ته وایي چې ته څنګه لیکل کولی سې. الف بې تی سې د دې پښتو الف بې تی سې چې په افغانستان کې جوړېدله د مایکروسافټ کمپنۍ سره اول وار چې کار کړی ده، زه د هغې ګروپ غړی یم چې په لوکلایزیشن من کار کوو. دا فنټونه مو چې جوړول د پښتو لپاره سټیل موږ په دې کې مصروف یو. دا لوکلایزیشن تا ته زرشا نه ده کړی، دا دغو لیونیو د دکانانو او د مزدورانو زمانو درته جوړ کړی. پښتو الف بې تی سې له خلکو ویره وه. دا یو دانه سردار ماته د پښتو اته توري تلفظ کړي، که هر سردار ړنون وویلې زه منم. ړنون د دوی تلفظ کړي، صرف یو حرف د تلفظ کې ودی وایي چې ړنون. سردار چا ته وایي؟ د پاچا کورنۍ ته وایي. او پښتو چې زده ده همغه د تلفظ کې چې ړنون نشي ویلی. زه له پارسیوانه ولې ګیله وکړم تا دې ما پښتو ولې نه زده کړې؟ هغه راته وایي ورورې تا پاچا نه وه، زه له ما باندې چې خبرې کوې. هغه راته ویلې چې مې زده کوو. مهرباني مایک در خدمتتان است جناب حارث. رئیس صاحب ګوره دوی چې راغله د
هغه شبه کې دا د مسایبانو کورنۍ دوی خو پیدا سوي په هند کې وو. هلته یې ماشومان لوی سوي وو. نن هغه دلته پیدا سي دلته لوی سي آیا هغه به دغسې پښتو ووایي لکه دا ما او تاسې خو د دې خو بیا دا مطلب نشته چې زما اولاد بیا پښتون نه ده خو خیر حارث صاحب دوی زه کې به به یو دا پوښتنه وکړم د کمزورتیا فیضان صاحب وه وبخښئ جناب حارث صاحب زه به یو پوښتنه وکړم د فیضان صاحب نه ته داسې فکر کوم داسې لږ خامې ته وځې او فیضان صاحب په فریوي کې په 280 روان ده خراب بدي کې ډېر په احتیاط کې به ورسره په دغه وخت کې احتیاط ورسره وکړه ښه فیضان صاحب یو بل پوښتنه دغه یو تعداد دغه د فیوډالانو او د سردارانو او د ملکانو دغه بقایه د نن سبا چې په دې سوشل میډیا کې کار ته پورته کېږي او د هغه خلکو دفاع کوي او که بیا دوی ته هم داسې لاړ شي وګوري او رقم ته د دوی بیکګراونډ ته وګوري دوی هم داسې چندان څه یې نه ده تېر کړی که نه یعنې مطلب دوی هم ډېر عادي خلک وو جناب دکتر دلاور فیضان علت چه ده مهرباني دا نن سپیس مې د دې لپاره جوړ کړی چې یوه خلکو تاسو داسې فکر کوئ چې دغه فیضان علیه السلام چې دلته ټوکې ټکالې کوي راځي په بولالې وایي دا د دې لپاره وایي چې دی نه له تاریخ خبر ده نه د مخکې مې امریکا درته مکمله تشریح کړه که غواړئ چې بینکاک درته تشریح کړم تایلنډ که غواړئ چې ملیزیا درته تشریح کړم غواړئ چې میانمر درته تشریح کړم غواړئ کوم هیواد شمالي کوریا درته تشریح کړم که جنوبي کوریا درته تشریح کړم لوی افغانستان درته تشریح کړم که وړوکی افغانستان درته تشریح کړم خلق درته تشریح کړم که مجاهد درته تشریح کړم روټ سي درته ووایم وجې درته ووایم او که پرو انکانز یې درته ووایم دې ټولو باندې زه ځکه نه غږېږم چې مخکې ما هغه پروفیسر یې ته وویلې چې دغه آینده کې ډېر غږېدل او په ماضي کې ډېر غږېدلو فرق دا ده کله چې موږ د موټر ډرایو ته کینو دغه وینډ شیلډ دغه د موټر اوله شیشه چې موږ کې ګورو دا ډېره غټه ده او دا د عقب شیشه ډېره وړکۍ ده د عقب شیشه ځکه وړکۍ جوړه کړې چې شاته به لږ ګورې او د مخ شیشه ځکه ډېره غټه درته جوړه کړې چې مخکې ځه مخکې شیشه غټه ده مخکې باید ته لوی مزل وکړي څوک چې شاته ډیر ګوري او په شا کې بند پاتې دا داسې معنا لري چې د عقب په شیشې باندې په ریورس باندې ډرایوري کوي او څوک چې مخ ته ګوري لکه دا د مخې شیشه درته کوي هغه مخ ته روان ده ترکستان ته ځان رسوي تاسو پروفیسران د عقب په شیشې باندې په ریورس ډرایو کوي او غواړي چې په 200 سپیډ کې لاړ شي او هدف ته ورسیږي چې دا نه رسیږي زه ځکه په ماضي باندې ډېر نه غږېږم چې ما په ماضي باندې خپلې فیصلې ته زه رسېدلی یم او ما دا ویلي چې ما په ماضي کې دي غول د ما په ماضي کې دي غول او څومره چې په غولو کې ډکې وای هم دومره بوی زیاتېږي غول چې وچ سي بوی نه کوي تاسو به غول لیدلی یا به مو نه یې لیدلي نه مو دي لیدلي که موډو والا کوي خو نه به مو یې لیدلي او پټوی والا چې یې لیدلي به مو یې یو سړی وای نه وای له امریکا نه لاړو کامې ته له امریکا نه لاړو نو په کامې کې وای دا کنارابونه نه وو نو دوی به پټوی کې دا غول کول ولا کوم چې بیا ادبي دي ماپي غول دي نو کوی نو ده به تشناب کاغذ استفاده کاوه تشناب کاغذ استفاده کاوه سار ته به چې کله خلک راغله هغه پټوی کې به ګرځېدل نو هر چا به ویل چې دغه د پلانکي د پلانکي د پلار غول دغه د پلانکي د پلار غول دغه د پلانکي د پلار غول واخر هغه زمونو پلار ته ویل چې وا پلار دلته لوټي استفاده کوه ځکه یو ته تشناب کاغذ استفاده کوي دا ټول خلک یې تا غول پیژني د دې نه وروسته دغه تشناب کاغذ مه استفاده کوه چې غول دې ورک شي کلاس ته مو پام ده چې په پټوی کې د پیسه‌دار او د غریب سره غول معلومېدل کلاس ډیفرنس پیژنئ تشناب کاغذ به پروت لوټه به نه وه هېڅ بې ادبي دې نه یې معاف په سکنو نو زه ځکه په دې غولو کې درته ډکې نه وایم چې دا غول دی غول څومره چې ډکې کې وایم دا غولو باندې تاسو په غمو کې اوړئ له مانه نه غیرتیانې له مانه نه ویښیارې له مانه نه ډېر زیات انرژي لرئ یوازینۍ لاره د ما دا ده چې تا پښتون صاحب ته ووایم چې تیر په هیر راځئ چې آینده جوړه
تاسو مو بیا آینده ته تیر ته باسئ، تاسو بیا تیر ته باسئ. ولا تیر خو ډېر ښه و خو خلکیانو خرابي وکړه، تیر خو ډېر ښه و خو مجاهدینو خرابي وکړه، تیر خو ډېر ښه و خو پاچا خرابي وکړه، تیر خو ډېر ښه و خو امان الله خان خرابي وکړه، تیر خو ډېر ښه و خو بچې سکاو خرابي وکړه. تر امیر عبدالرحمن خان او تر د میرویس نیکه د لمسیانو د زمانو د احمدشاه ابدالي د کورنۍ کوم یو زه در وزاړم؟ کوم غول زه در پاک کم؟ د 3000 کاله درته راونیسم، 3000 کاله نه درته دا پښتون راونیسم. په کته زه 3000 کاله مخکې تاسو نه پیژنم. هر چاته وایم دلته تقریبا 200 کسان ناست دي. تیر باندې به یوازې یګان وخت د ریفرنس په توګه باندې او ریفرنس ورکوي، صرف ریفرنس ورته وایي به چې د تیر په موضوعیت باندې د مجاهد په مورد دا، د خلکي په مورد دا، د پاچا په مورد دا، ومن الله توفیق منډه نور فردر مطالعه دې کوي که ژوندي انسانان لا پاتې له هغوی نه پوښتنه کوي، نور به نه په غږېږئ. که د دغې پروفیسر غوندې سار راجګې سئ او سپیس خلاص کوي او خوله وش کوي او د پاچا صفت کوي او د خلکي غیبت، دا تا سره څوک نه مني. دغه د امام ور باندې 4-5 ساعته ضایع کړل د رسمي ورځې تا له لاسه مې ضایع سو. زه کله کله دغسې سپیس نیسم، ټوکه درته کوم، ساعت دې تیروم، روح دې تازه کوم، اروا دې تازه کوم، له ډپریشن دې ژغورم، له انگزایټي دې ژغورم، تا صفت درته کوم، تا مثبت نقطې بارزې کوم، هایلایټ کوم چې تا ته د خپله مثبته نقطه معلومه سي، منفي نقطه دې وړکۍ کوم، له منځه وړم، ریموف کومه. دا زه ډاکټر یم، زه سوشل ساینټسټ یم، زه سوشل ډاکټر یم، زه منټلي ډاکټر یم، زه تاسو په دې روان باندې پیږم. زه تاسو ورو ورو دې ته برابر کړم چې تاسو یو باعزته قوي قوم یې او یی، دروغ هم درته نه وایم. او زه مو پالش کړم او دغه مخکې لاره درته خلاصه کړم او درته وایم چې مخکې ځئ او تیز حرکت وکئ چې دنیا سره سیالان سئ او له دنیا نه وړاندې لاړ سئ. زه دا کار کوم. دا د هر افغان، د هر نر تکړه باشعوره پښتون کار ده چې خپل ولس سره دا کار وکړي. په تیارو کې مو نه پرېږدم، ناامیده کومه مو نه، او درته وایم چې مخکې لاړ سئ. مګر هم تاسو دا شی نه منئ. تاسو ته څوک څه وایي؟ خلک درته وایي تاسو ډېر بې غیرته یې، تاسو ډېر بې پښتو یې، تاسو ډېر بیعقل یې، تاسو ډېر بې سواده یې، تاسو ډېر زیات ګلډینګان یې، تاسو ډېر خره یې، تاسو ډېر مردګاوان یې. دا خو منفي انرژي ده چې تاسو در کوم چې ووایي چې اوکې زه خره یم، بې سواده یم، مردګاوه یم، د سپي زوی یم، کلاس هم نه لرم، دام نه یم، دام نه یم، خو بیا خو یو کار باندې هم نه شرمېږي. وایي چې هسې نه ام ډن نو چې ما هر څه غول وخوړل خورم به یې، ځکه زه خو الرېډي یو بې نسله او بې نسبه سړی یم. نه 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 نه، د نسل په لحاظ باندې ته نه بې نسبه یې نه بیعقل یې. دا چې تا سره پاچایانو د وخت ظلم کړی، ته بې نسبه او بې کلتوره معرفي کړی، دا د ما د پاچا زیاتی و. او زه چې د ټول زیاتي نه د پاچایانو ته تېر یم، د ما اخلاق تاسو وستایئ او ووایئ چې واو پښتونه دا څومره حوصله لرې، دا څومره ښه سړی، دا څومره ښه نیت لرې چې د ټولو ګناهونو باوجود تا خپل پاچایان بخلي. دې نه نور لوی کلتور او فرهنګ نسته. ای خلکو، ما خپل پاچا بخلی، ما خپل خلکی بخلی، ما خپل پرچمی بخلی، ما خپل مجاهد بخلی، ما خپل طالب بخلی، ما خپل جمهوریت بخلی، ما خپل غل بخلی، ما د پلار قاتل بخلی، ما د ورور قاتل بخلی، ما د دې وطن چې مور خرڅه کړې دا قاتل بخلی، دا خاین مې بخلی. تاسو رانه پوښتنه وکړئ چې ولې دې بخلی؟ ځکه زه زخمي یم، ټوکر ټوکر یم، کپ یم، انرژي نه لرم. غواړم چې دوی له دې نه وروسته د اصلاح شي او ودې نه دې م وایي چې موږ غلطي کړې، غلطي هم نه ترې غواړم، اعتراف نه ترې غواړم، اقرار نه ترې غواړم، بیني خط نه ترې غواړم،
حتی په زړه کې هم که پښیمانه نه دي، خو نور دی د ما د ډیولپمنټ د ما د هوساینې لپاره کار وکړي. نه کوئ، نه مې کوئ، غلي کښېنئ لکه دا ناست یې. هغه غریبان ناست دي، هغه ناست دي، دغه چمچې نه کښېني، چمچې نه کښېني. چمچې وایي چې نه دا د ټولو د خلکیانو د مجاهدینو د پاچایانو ټولو چمچې دلته غپېږي، غپه 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 غپه. غلي سئ، مه غپېږئ ډېر. نه تاسو خلکیان یې، نه مجاهدین یې، نه پاچایان یې، هېڅوک هم نه یې، بېچاره یې. تا سره د خلکي په نوم ظلم سوی، بل سره د مجاهد په نوم ظلم سوی، بل سره د ولس په نوم ظلم سوی. او ظلم چا کړی؟ د پورته څلورو ډلو. فیوډال الب نه تر یې پورې ظالم ده، ارباب الب نه تر یې پورې ظالم ده، خان الب نه تر یې پورې ظالم ده، سردار الب نه تر یې پورې ظالم ده. بخښه یې و، دا د زړه مې ورکه و مې بخلی. فیوډاله ما وبخلې، ارباب ما وبخلې، خانه ما وبخلې، سرداره ما وبخلې، دا ولس په نمایندګي ما وبخلې. نور مې پرېږده چې ساه واخلم او د خپل ملک جوړ کړم. چمچو، د فیوډال چمچو، د ارباب چمچو، د خان چمچو، د سردار چمچو، د مجاهد چمچو، د خلکیانو چمچو، نور غلي سئ. موږ سره یو بل وبخل. اوس ما سره یو ځای سئ چې دا ملک درته جوړ کړم، ژوند وکړئ. دا نوري بیچاره مې سم کړی، پیر مولانا مې سم کړی، یو بل مې سم کړی، یو د درې خلکیان لغتې مغتې واري، دا تقریبا سم دي، سم به یې کړم. یو څو فیوډالان لغتې مغتې واري، دا به سم کړم. مخته به لاړ شو. نه سمېږئ، نه بیا نو بیا محمد زهر هم نه پرېږدم. محمد زهر مو پېژنئ؟ هغه هم له قبر راباسه. پښتنو پرتې به ډېرې نه کوئ. دا نه د کندهاري موضوع ده. څوک دلته میسیجونه راته کوي چې کندهاریان مه ټکوه. پرتې مه کوه، دا د کندهاري موضوع نه ده. کندهار ته دې ورسه، هلمند ته دې ورسه، له لوږې نه مردار شول. هلمند دې له لوږې مردار سه، زابل دې له لوږې نه مردار سه، کندهار دې له لوږې مردار سه. ارزګان خو بیخي اکسیجن هم نه لري. په ټول افغانستان کې ډېر بېوزله د ارزګان ده، ډېر بېوزله ارزګان ده. کاشکې وایي کندهاری خو کندهار چې خدای خرابه که، همدې پاچایانو خرابه که. په کچې دې پاچایانو کندهار ته چې په درنده کتلي. نه پېږئ لیونډرتو، ښځې که نرې، نه پېږئ. پېدل پېږئ، نه پېږئ، نه پېږئ. دوست او دښمن نه پېژنئ. دغه خړ پړ کوچی مو دوست ده، دغه چې درته ناست ده. دغه خړ پړ مو دوست ده، که کندهاریان یې، که پکتیاوال یې، که حتی که هندوان یې، دغه زه مو دوست یم. او دا ملک به زه جوړوم، دا مې در سره وعده ده. خوبونه مې لیدلي، تر څو نه مړ کېږم چې دلته مې لوی افغانستان نه جوړ کړی. دا په ګرنټۍ درته وایم. که زه مړ سوم او افغانستان مې لوی افغانستان مې نه و جوړ کړی، بیا به هلته راسئ او ما به ته شناخته راوټکوئ، ټک 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 ورته فیضانه موږ خو دې پرېښودو، جوړ دې نه کړو، ته مړ شوې. دا در سره وعده کوم، زه تر څو پورې نه مړ کېږم چې تاسو ته مې دا لوی افغانستان نه جوړ کړی. د دې پاچا قصور به درته باسم. د پاچایانو کمپنسیشن زه در کوم، د خلکیانو کمپنسیشن زه در کوم، د مجاهدینو کمپنسیشن زه در کوم، د طالبانو کمپنسیشن تاوان زه در کوم. کمپنسیشن تاوان ته وایي. وبښئ، موږ هم دلته په امریکا کې لږ وخت تېر کړی، کله کله انګریزي رانه ویلی کېږي. د دې ټولو تاوان زه در کوم، زه جبران کوم. تاسو تشویش مه کوئ. تاسو داسې نسل نه یئ چې تاسو بد حالت کې ژوند تېره کوئ. نسلا تاسو حق لرئ چې آرام، هوسا، پاک، ښایسته ژوند تېر کړئ. او دا به زه درته دا زمینه به زه درته مساعدوم. نور خو درنه دا نه غواړم چې ما حمایه کوي، او دا هم نه درته وایم چې د ما مخالفت مه کوئ. کوئ، که څوک هوښیاره یې د ما به طرفداري کوئ، چې بیا کله یې د ما مخالفت به کوئ. نور دا د عقل او د بیعقلۍ تعریف څه څوک چې د فیضان طرفدار دي دا هوښیار دي، څوک چې د فیضان مخالف دي دا بیعقل دي. بل تعریف،
څوک چې د فیضان طرفدار دي دا وطن دوست دي، څوک چې د فیضان مخالف دي دا وطن فروش دي. دویم تعریف. دریم تعریف، څوک چې د فیضان طرفدار دي دا اصلي مسلمانان دي، څوک چې د فیضان مخالف دي دا اصلي کمونستان هم دي، ایتیستان هم دي. ام پښتو په فیضان کې ده، ام اسلام په فیضان کې ده، ام وطن دوستی په فیضان کې ده، ام ملیګرایي په فیضان کې ده. که څوک ملیګرایان د فیضان طرفدار به، که څوک د فیضان مخالف تاسو ملیګرایان نه. دا عمومي فرمول څه دا ما دا خبرې نوٹ کړئ او خلکو سره شریک کړئ. تاسو نه تر اوسه تعریف پوره کړو، دا مې در تعریف کړ. ما ته خلک وایي ته دریځ نه لرې. ته وایي دریځ نه لرې. دریځ څه معنا؟ یعنی کله مجاهد سي، کله خلقي سي، کله مجاهد سي، کله جمهوریتای سي. خو رښتیا وایه خو همدغه د ما د ملیتوب نښه ده که نه؟ خو همدغه مې د ملیتوب ثبوت ده چې دریځ نه لرم. وا خلکو چا چې دریځ پیدا کړ خو هغه په یو ګروپ کې څه دا ګروپونه واړه دي، دا بیا زه سره مدغام کم یو بل. وکه زه دریځ معلوم کم او پرچمای سم یا مجاهد سم یا جمهوریتای سم یا طالب سم، زه خو وړکۍ ډلې پورې منصوب سوم. نو تاسو ما ولې وړکۍ کوئ؟ زه دا ټولې ډلې سره یو ځای کوم. او مخلوقه او دا ما دا کار زه کوم په وس مې پوره ده. زه دریځ نه لرم، بالکل زه خاص دریځ نه لرم. د ما دریځ دا ده، زه افغان یم، پښتون یم، لوی افغانستان غواړم، انسان یم، انسانیت ته کار کوم، دیموکراسۍ ته کار کوم، جسټس ته کار کوم، ایکویلیټي ته کار کوم، ډیولپمنٹ ته کار کوم، نورو نسلونو سره د مقابلې د کمپټیشن د رقابت لپاره کار کوم. غواړم چې دا پښتانه د آسیا، د اروپا، د امریکا د ټولو براعظمونو سره سیالي وکړي، رقابت وکړي، ژوند وکړي، هر یو کور ولري، هر یو درس ووایي، هر یو په دین باندې پوه سي، په مذهب باندې پوه سي، په کلتور پوه سي، په فرهنګ پوه سي، په خپل ژبه پوه سي، خپل وراثت پوه سي، خپله لیګسي وپېژني. دغه د ما دریځ وروره. که دې خوښ یم یو وار د کور ودان، که نه دې خوښ شل وار د کور ودان. نه خلقه یم، نه مجاهد یم، نه پرچمه یم، نه طالب یم، نه جمهوریته یم، نه بله بله یم، نه بله بله یم. دغه رقم یو سړی یم او مسلمان یم. اولین مسلمان یم چې هم مسلمان یم، هم وطن دوست او هم پښتون. پر پدر منالت سه یو پښتون یې، بل وایي زه پښتون یم خو مسلمان نه یم، بل وایي زه مسلمان هم یم، پښتون هم یم، خو زه وطن دوست نه یم. وطن نه ماته دین مهم ده. دوی بیا پوښتنه څنګه درنه کوي؟ حتی دا ماته په تا دین ګران ده که وطن؟ ایتا د مردګاو زوی په دې پوښتنې ستا معنا وکړه. دا داسې معنا لري او ځینې درته راسي دا ډېر. ما نه دا پوښتنه تا باندې مور ډېره ګرانه ده که مېرمن؟ هغه بل جناب چې دا پوښتنه تېر سوي هغه جواب هم ورکوي، ولا په ما مور ډېره ګرانه ده ځکه چې مور نه پیدا کېږي، ښځه پیدا کېږي. دلیل ته یې ګوره. یو بل به راجګ چې ولا نه زه فیمینیست یم، د ښځو حقوق هم ډېر دي، په ما ښځه ګرانه ده ځکه چې دا ښځې خو زه مېړه یم، مور به خپل ځای لري. خو اول د سپي زویه ته ولې مکلف یې؟ دې سوال جواب ورکړې. بل خو د خره زوی دی، دا پوښتنه یې وکړه. ښایي دې جواب چی ده؟ ته د مور او د مېرمنې دغه مینه ولې سره تلې؟ د مور مینه اخلاقي ده، د مېرمنې مینه رومانټیک ده. دلته موږ 100 رقمه مینې لرو. دا مینې داسې دي لکه خره او آسونه چې نه سره جمع کېږي، دغه مینې هم نه سره جمع کېږي، نه سره مقایسه کېږي. زه له مور سره فیزیولوژیکي، بیولوژیکي، اخلاقي مینه لرم. له مېرمنې سره زه رومانټیک مینه لرم. زه له مور سره رومانټیک مینه نه لرم. د مور سره د ما رومانټیک مینه 0 ده او له مېرمنې سره مې 100 ده. دا در جواب که چا دا پوښتنې درنه کولې. ته ولې دا دواړه سره عین رقم؟ ته وطن در باندې ګران ده که دین؟ ته وطن او دین ولې مقایسه کوې؟ خر زوی او د خر لور یې. په کوم کنټکس کې ته دا دواړه سره مقایسه کوې؟
یو وطن د خاوره د جغرافیه د تالته ژوند ورکې بل د تا بیلیف ده بیلیف د تا سافت کاپی ده سافت یو شی باندې دی بیلیف کړي او بل چې د فزیکی لحاظ یو جغرافیه د ته ژوند کې ته څنګه دا ویلی سي چې په ما باندې وطن نه د ګرانول را باندې یو دین ګران ده بیا اول چې ته وایي اول ولې کې راشي زه دې خبره ته اول ولې کې راشي مور په خپل کټګوري کې اول را باندې ګرانه ده میرمن په خپل کټګوري کې اول را باندې ګرانه ده وطن په خپل کټګوري کې اول را باندې ګران ده دین په خپل کټګوري کې ته دا راته ویلی سي چې تا باندې افغانستان ګران ده که کشمیر دا اوس یوه کټګوري شیان دي که ما درته ویلې چې کشمیر ته راته وایې ته وطن دوست نه یې ته راته وایې چې تا باندې اول اسلام ګران ده که بودیزم که ما درته ویل چې بودیزم ته راته ویلی سي ته مسلمان نه یې ځکه تا باندې له اسلام نه بودیزم ډېر ګران سه ځکه دا دواړه سره مقایسه کېږي که تا ماته ویلې چې خپله مېرمنه ډېره در باندې ګرانه ده که دغه پلانکۍ مېرمنه یوې مېرمنې نوم درته واخلي او ته ورته ووایې چې ولا د خپلې نه بله را باندې ګرانه ده ته بیا ویلی چې تا باندې مېرمن نه ده ګرانه ځکه بلې مېرمنې ته دې حق اولت ورک میک سنس که تا راته ویلې چې خپله مور ډېره در باندې ګرانه ده که دې احمد مور ډېره در باندې ګرانه ده او ما درته ویلې چې په ما باندې د احمد موره ګران ده ته بیا ووایې چې تا باندې خپله مور نه ده ګران ځکه تا باندې د احمد مور له تا نه ډېره ګرانه ده دا ټول هغه مقایسوي بحثونه دي چې کولی شي عقل زده کوي او ټرتنو میندې له میندو سره مقایسه کېږي مېرمنې له مېرمنو سره مقایسه کېږي وطن له وطن سره مقایسه کېږي ادیان له ادیانو سره مقایسه کېږي بیا دا راته ووایي چې اوکې فایضانه تا نه موږ پوښتنه لرو ته اوس په دې ټولو کټګوریو کې انتخاب وکړه زه اوس ما انتخاب تاسو په دې کې ما نه مه خفه کېږي په ټولو میندو کې په ما باندې اول قدم کې خپله مور ګرانه ده ما کې وګورئ چې زه اوس ښه انتخاب کوم که نه د ټولو خلکو په مېرمنو کې په ما باندې خپله مېرمن ګرانه ده په ټولو هیوادونو 200 هیوادونو کې په ما باندې خپل افغانستان خپل ګران ده په ټولو ادیانو کې په ما باندې خپل دین ګران ده چې اسلام ده په ټولو قومونو کې په ما باندې خپل پښتون ګران ده که دا ظلمي او دا خبرې ما کړي دا د دنیا په قانون کې د اخلاقو په قانون کې ظلمي ما باندې اریزه وکړي امریکا دې اریزه را باندې وکړي یو یهود دې را باندې اریزه وکړي ستا ولې ویلې چې ما یهودیانو نه ما باندې خپل دین ګران ده تاسو ټول په ما اریزې وکړئ ووایئ چې تاسو ولې ویلې چې له تاسو میندو نه ما باندې خپله مور ډېره ګرانه ده اریزه را باندې وکړي ځکه اخلاقا ما بده خبر کړي که اخلاقا ما ټولې صحیح خبرې کړي ولې چیغې وایئ ولې دا د ما خبرې تاسو نه کوئ په همدغه حساب باندې وکړئ هر هغه څوک چې خپله مور په ګرانه ده خپل وطن په ګران ده خپله ژبه په ګران ده خپل کلتور په ګران ده خپله خاوره په ګرانه ده خپل وطن په ګران ده خپله مېرمن په ګرانه ده خپله خور په ګرانه ده خپل کورنۍ په ګرانه ده دا د ما په ډلې کې څوک چې دا در باندې نه دي ګرانه د ما ډلې نه وتی اوس تاسو را حساب کوئ د 100% خلکو کې به څو خلک د ما په ډله کې امریکا هم د ما په ډلې کې ده پښتون هم د ما په ډلې کې ده پنجابی هم د ما په ډلې کې ده دا ټول د ما په ډلې کې ځکه هر چا باندې همدغه شي ګران دي دا زه چې ځان ته انتخابوم دا ټول وایي چې په موږ ټولو دا ګران دي خو تاسو پام نه ده ورته د خلکیانو د مجاهدینو موضوع دې ته راورسېدله د خلکو دې ته جوړه کړه چې خلکیانو ته وایي چې تا باندې وطن ګران ده که دین دی ورته وایي په ما وطن دا دا چې ساوی وکړه مجاهد ته وایي په تا وطن ګران ده که دین دی ورته وایي په ما دین دا هغه ځای د دې ساوی چې ساوه تر وسوه پوهېږئ د ساوي ځای وینئ دا چا چې پوښتنه کړې اول دا د خره زمن دي او دا نور بیچارهګان خو نه دي پوه دغه رقم دا په کتابو کې وینئ د دنیا ټول کتابونه پیدا کړئ که دغه شی مو پیدا کړ دا زیس درته وایم ما مړ کړئ په هرې ژبې کې مو چې پیدا کړ او دا ما چې کومې خبرې اوس درته وکړې وخت مو نه ده ضایع کړی دا تاسو ویلی شئ سبا ته چې موږ 50 کتابونه لوستي دا اوس تاسو 50 کتابونه په سوشل ساینسز کې ولوستل او زه هم ټول او ټول عمر درنه ویرېږم نه مطالعه خو دې ته نه وایي چې کوم لیونډرت کتاب ولولئ کتاب چې ته وایي کتابو کې دا شان نسته لایو کتابخانه درته غږیږي لایو چات جی پی ټي څه د خره زوی ده لاله انسایکلوپیډیا او لاله دا بل شي سره دا رقم کتابخانه چې خپله خبرې کوي په زور کې پیدا کوی نه سي او ته تنخیلو
آخري خبر، منګ او تاسو ټول څه شي کوو؟ منګ او تاسو ټول به له دې نه وروسته دا شعاري په ټولې دنیا کې، په ټولو هیوادونو کې افغانستان را باندې ګران ده، په ټولو دینونو کې دین اسلام را باندې ګران ده، په ټولو کلتورونو کې خپل کلتور را باندې ګران ده، په ټولو ژبو کې خپل ژبه را باندې ګرانه ده، او په خپل ټولو کورنیو کې خپل کورنۍ را باندې ګرانه ده. دا شعار وکئ، تاسو کامیاب خلک. په دغه کار باندې زه پارسیوان ته حق ورکوم چې خپل قوم که ولري، خپل قوم دې په ځان ګران کړي. زه ورسره ستونزه نه لرم. خپله ژبه دې په ځان ګرانه کړي، دا د ده قانوني حق دی چې ځان باندې، مګر دا دې نه راته وایي چې دا د ما ژبه ته مو اوس ګرانه کا. جنجال خو له دې جوړ ده. دی وایي چې د ما ژبه له تا نه ډېره رچ ده، له تا نه ډېره غني ده، له تا نه ډېره زیاته جوړه ده، له تا نه اسانه ده. پس دا داسې معنی لري چې تا ته وایي چې ته دې خپله مور مه ګرانوه. د ما مور ډېر ښه قد لري، ډېرې ښایسته سترګې لري، ګلالۍ سونډې لري، ډېره زیاته تکه سپینه ډډه بډه ده، ډېره ویښاره ده. ته دې خپله مور مه ګرانوه، دا د ما مور ګرانه که. پښتو کې متل ده، ویل پردي زوی نه خپله ړنده لور ښه ده. وروره د تا مور د تا مور ده، خدای دې در باندې پیرزو کړي. د ما د کوي مور په یوه سترګه ړنده، خوله یې کږه، په غوږو کڼه، له قد نه ټیټه، له رنګ نه توره، خو د ما د کوي ده، د ما د کوي ده په ما ګرانه ده. او همداسې دم ګوره تاسو ټول به خپلو کورو کې میندې لرئ. میندې خو بدرنګه نسته، خو ښه جسمن وړی، لږه غنم رنګه وي، او ګاونډي د یو ډېره ښایسته مور لري، تا دې قرآن ووایي. ته به کله کله ووایه چې کاشکې دا د ما مور مړه شي، د ګاونډي مور نه وایم مړه، هغه ډېره ښایسته ده. وایي دا کار کوئ. عین رقم د پښتو ژبه ده. که دا ژبه ښایسته ده، که بدرنګه ده، که سخته ده، که اسانه ده، ته څنګه ویلی شي چې خیر د پښتو دې مړه شي خو دري دې ژوندی، په فارسي دې ژوندی. دا دغه معنا لري لکه ته چې وایې چې د ما د همسایه مور دې ژوندی خو د ما دې مړه شي ځکه د ما مور بدرنګه ده. پوهېږئ څه وایم درته؟ دا د دنیا په فلسفو کې دا خبره نشته. دا د دنیا په فلسفو کتابو کې دا خبرې نشته، خلک یې نه درته کوي، ځکه د خلکو ژبې بیا تاسو نه زده کوئ. د خپله ژبه در باندې ګرانېږي، او د غریبو خلکو چې ژبې له منځه لاړ دي، د دوی لپاره څوک کتابونه نه لیکي. کتابونه د خپلو ژبو لپاره لیکي. کتابو کې درته وایي انګریزي زده کړه، ځکه چې دا د ساینس ژبه ده. فارسي زده کړه چې دا د شاعري او د ادبیاتو ژبه ده. څوک درته نه وایي چې پښتو زده کړه چې دا د څه شي ژبه ده. وایي مې زده کوه. دا څه کوې پښتو باندې چې هم نشته. دې باندې تا ته چا کتاب نه ده لیکلی، ځکه نه پوهېږې. دې باندې به یوازې او یوازې زه دغسې تقریرونه درته کوم، کتابو د لیکلو وس مې نه کېږي، ځکه د ما ټول ارمان دا د ریسرچ سنټر جوړ کړم، تحقیقات سنټر، او دغه شیان ولیکم. دا نیچر ده. زه تاسو ته په نیچر غږېږم. نیچر پېژنئ؟ زه تاسو ته دا اوس په نیچر لګیا یم غږېږم. زه تاسو ته کومه جادوګري نه کوم، په نیچر درته غږېږم، او تاسو د نیچر مخالفت کوئ. دا اکثر د نیچر په مخالفت کې ولاړ یئ. خبرې مې تکراري نه شي، فکر کومه کېدای شي دغه مسلسلې مې 10-12 دقیقې خبرې کړي. ملا ګرنیټه 10-12 دقیقې خو به څه وي. نه فیضان صاحب بله 15 دقیقې تقریبا وشوې. نو ته کنځا کول هلته خو مې درته کنځا ونه کړې تا دې غادې کوس غي چاته ته پیدا مهرباني رهبره خیر اوسې، تا نه مهرباني، سلامت اوسې. دغسې خان فاس څوک وایي خو دې ما باندې ګرانېږي. خان اتله راوخېزه، ښه سړی راته ښکاري. خیر د ساوي په کنځا درنه سوي. تاسو دې نومو ته ګورئ، نوم ته وګورئ، فیوډال، د کبر نوم، خان پورته ناسته، خان ده. یعنې ارباب چاته وایي، نوم ته خو یې ګورئ. سردار، دغو خلکو ویلې چې زه د تاسو سردار یم، زه د تاسو ارباب یم. ارباب کفیل ته وایي، په دې هغه کې عرب کفیلان ورته وایي. دوی د موږ کفیلان وو، د ټول افغانستان. لکه څنګه چې دغه سعودي کې مهاجر راجګ سي او په خپلو کفیلانو باندې حمله وکړي، دغه رقم خلکیان راجګ شول، په خپلو کفیلانو حمله وکړه. ته اوس راغلی دلته موږ ته خیر، زه درته وایم چې غلی سه، غلی سه، د غولو کې ډکې مه وایه. تا ته یې ځکه زور درکړی، قربان دې سم،
د تا له نوم نه معلومیږي، د تا له خبرو معلومیږي تا باجان ښه سړی ده، تا مور د کوي جانه ده، تا ورور لالا جان ده، د تا خور خورګله ده، د ما خور سپایشه ده، د ما ورور خر ده، د ما پلار مردګاو ده. خو دا خو د ارباب خصوصیات دي ستا کې دي، دا خو د فیوډال خصوصیات و عملا دغه ښځه چې دلته غږیږي دا عملا یو فیوډال خبرې دي. نور فیوډالان ورسره ویښیار وو، دغه به عمل کې کول، دوی نه اوس عمل اخیستل سوی، دا خپل عمل په خبرو کې څرګندوي. دغه ښځه چې دلته غږیږي دا یو فیوډاله ده، دا فیوډاله ده، دا چې د خپل فیوډالي اوس نشي عملي کولی، دی خو د خپل پلار او د مور او د نیکونو فیوډالي لیدلې، اوس دا وایي چې د ما نوبت راغی فیوډالي ختمه شوه. دا چې کوم رقم ته سپینې سترګو باندې غږیږي او موږ نه شرمېږي، فیوډال، ارباب، خان او سردار همدغه رقم له موږ نه شرمېدل. دا ملامته نه ده، دا له یو لوړ ادرس نه خبرې کوي او د لوړ ادرس خبرې دغه رقمي لکه دی چې کوي، دا ټول له لوړ ادرس نه غږېدل، عمل کې له لوړ ادرس نه غږېدل. دغه د عمل خبرې په خولې کوي، کومې خبرې چې دا کوي موږ ورته رهبره دا وایي فیوډال همغه ته وایي چې ډېرې ځمکې یې لرلې. ارباب یې هغې ته وایي. فیوډال به پیسې نغدې لرلې، نغدې پیسې به هم لرلې، کورونه به هم لرل او نجارت شي به هم چې و، لاره به یې د ټولې نړۍ سره به ښه رابطه هم لرله. د پاچا سره به په یو دسترخوان کېناسته جګېده فیوډالانو، دا ځمکې به هم لرلې. چا به چې سیاسي قدرت لاره هغه ته سردار ویلې، ورسره به یې ځمکه هم لرله، ځمکې خو هر یو لرلې، خان هم ځمکه لرله، ارباب هم ځمکه لرله، فیوډال هم ځمکه لرله، سردار هم ځمکه لرله. دا دې ماته دغه جواب راکړي، دا ټول جوابونه پرېږده چې د تا مور او تا پلار په فرانسې کې سبق ویلی څه یا په انګلستان کې نن نه شپېته کاله وړاندې تا دغه پوهېږي چې هیواد راپورته کوي، هیواد میسج وکوي، ما ورته ویل راپورته کوي. راپورته کوې. زه له دې نه دا پوښتنه کوم چې د تا کوچه پلار او د تا اشکنجل د مور والا وکي د غونډ کوچانه د په مینا کې غړ وایو دا غونډ کوچیان د تا په مور باندې سپاره کمه دا غونډ خاناتله دن دا ځان ته خان ولې لیکلی، دا هم د فیوډالانو پېښې کوي. وردګ مې نه لیده او خان مې نه لیده، لاندې کوسه ورپه کوستغین مه راباندې منډه، لاندې کوسه نږدې مې اوس کوس کړی وې، دا به مې اوس څنګه کوه، کښېنه لاندې واس مو دې مور غیار سړی راغلی سپېڅو کې غږېږي، کښېنه لاندې. نن مې یو چا سره وعده کړې چې زه نورې کنځاګانې نه کوم، او کنځاګانې مه راباندې کوئ، کومه یم نه کنځا بادشاهي ده. ګورئ زه تاسو تاسې داسې یو 10 منټو کې سم درته راوزګارېږم. دې پروفیسر ته دا د ما میسیج ورولېږئ، ولې د تا پلار په اروپا یا په خارج کې د تحصیل لپاره تلی څه، د تا مور د تحصیل لپاره تلی سوه او د ما پلار تر کابله نه سه راتلی، د تا پلار کومه خوبي له ما نه لرله بې له دې نه چې تا له پاچاخېلو سره د افغانانو د غلامۍ لپاره کار کاوه. خان، ارباب، سردار، فیوډال دا د پاچایانو هغه غلامانو چې په دې باندې به دغه ولس مدیریت کاوه. تاسو خبرې په هر کلي کې خان درته جوړ ک، په هر کلي کې ارباب درته پیدا ک، په هر کلي کې سردار درته پیدا ک، په هر کلي کې فیوډال درته پیدا ک، تی ورته غلام کړي، تی ورته چی کړي غلام. فیوډال به له پاچا سره رابطې کیو، دیکان به له فیوډال سره په داسې رابطې کیو چې دا به ورته سم برابره والته به راپور ورکاو. دا د فیوډال لور ده. د دې څو کسان خو بد ایسېږي، څلور رقمه کس، د دې څلور قسمه انسانان بد ایسېږي. اول د دې پښتون بد ایسېږي، دویم د دې غریب بد ایسېږي، دریم د دې نارینه بد ایسېږي او
څلورم هم ته ودرېږي چې د څلورم هم چې به رسېږي. اول غریب و خلکي به د دغو وجو نه به رسېږي. خلکي ځکه به رسېږي چې خلکي غریب ده، خلکي ځکه به رسېږي چې خلکي پښتون ده، خلکي ځکه به رسېږي چې خلکي نارینه ده. دغه درې خصوصیات په خلکي کې موجود دي او دا درې واړه د فیوډالانو به رسېږي. تاسو ورسئ د سردار بم خلکي هم دومره به رسېږي، د ارباب بم خلکي هم دومره به رسېږي، د فیوډال بم خلکي هم دومره به رسېږي، د خان بم خلکي هم دومره به رسېږي لکه د دې ګلڅانګې چې به رسېږي. دوی مشترکات شي دي، دوی مشترکات دا دي چې خلکیانو د دوی فیوډالیزم ور ختم کړ. خلکیانو د فیوډالیزم له منځه ویوړ، خلکیانو د سرداریزم له منځه ویوړ، خلکیانو د اربابیزم له منځه ویوړ، خلکیانو د خانیزم له منځه ویوړ او په مقابل کې 1,00,000-2,00,000 کسانو قرباني ورکړه. ما لیکلي خلکیان د فیوډال، ارباب، خان او سردار مقابل کې پاڅون وکړ، نه د اسلام. دا چې دا خلک دومره هوښیار وو چې د خلکیانو او د اسلام ترمنځ دا جنجال تعریف کړ، دا د دوی د خانۍ، دا د دوی د اربابۍ، د دوی د فیوډالیزم او د سردارۍ هغه ټوله تجربه وه چې خلک له دین سره په جنګ واچوه. ټول زور یې دلته وباسه چې دی سره مخامخ کړه او تر ننه دا معامله روانه ده. زه نه د خان مخالف یم، نه د سردار مخالف یم، نه د بل. البته د کوم خان، د هغه خان چې له ټر نیکه نه اوله دا پوښتنه ده چې ولې یو سړی په افغانستان کې 1,00,000 جربه مځکه لري. دا پوښتنه تاسو کولی شئ؟ یو سړی 1,00,000 جربه 100,000 جربه مځکه لري، بل سړی 1 مځکه نه لري. په دې باندې اوس ته په دې نه خپه؟ د ټولې دنیا دغه قانون وګورئ. یا انګریزانو مځکې ورکړي، انګریز چاته مځکه ورکول؟ خپل جاسوس ته. اربابان چا جوړول؟ د انګریزانو جوړول. ابرقدرتونه چې هر څوک وي هغوی به د خپل ځان ته په پېښور او چارسدې کې هم دا کار ده. ولې غفار خان ده؟ خو انګریزانو خان کړی، ما خان که دا هم د انګریز بچی و. د ده له د سردارانو د ټولو سره ولې خرابېته وه او څه شی کول؟ پښتون یې ورباندې هلته مدیریت کاوه، بل کار خو یې نه پکاو. دغه خوشحال خان چې دغلته چا کس لګولی دی واحد، د خپله خان و. د خانۍ په وخت کې د دومره پښتانه د پلار وخت نه چې د څومره پښتانه وژلي او څومره پښتنو ته د ظلم ورسره کړی په تاریخ کې به بل چا نه کړی. دا دومره ظالم و د پښتنو په مقابل کې خوشحال خان خو وروسته د موږ غوندې څه چې په حقیقت پوه څه ایله پښتنو ته د خدمت لپاره مخه ور واړول او موږ ځکه په دې تر خوشحاله چې اخره کې خو سړی په دې پوه سي یاره ولا دا زه په غلطه روان یم. زه خپله دغه رقم شی وم لکه دا ګلڅانګه. زه خو دغه اوس دا 13 کاله کېږي چې لږ مې سر خلاص سي نه، موضوع خو بل چېرته ده. زه خو دغه خلکو دغه د خلکیانو زه لیونی یم، مار خوړلی یم. ته راغلې 40 ساعته پښتانه ټکوه پښتون ټکوه خپله شخصي اوږدې لپاره. تا باجان چې دلته ته ماته د اباجان کیسې کوې، خو ته مهرباني وکړه ته راسه د تا د اباجان او د ما د اباجان به سره مقایسه وکړو چې د تا د اباجان په غوږو ډېر ویښته راشنه و که د ما د اباجان په غوږو ډېر ویښته راشنه و. د تا باجان ډېر ښه ښایسته قد لاره که د ما باجان ډېر ښه قد لاره. ما تا به خپل قدونه او کوارې سره مقایسه کړو. زه د هغې فوټوکاپي یم، د خپل مور او پلار ته د خپل مور او پلار یې. عقل به هم سره مقایسه کړو، کواره به هم سره مقایسه کړو، هر شی به سره مقایسه کړو. بیا به وګورو چې تا باجان کې کوم کمالو. که تا باجان د سړي زوی وای د تا غونې بیاکله لور به یې نه تربیه کوله. د ما باجان د سړي زوی و او د ما مورجانه چې ما غونې نرې تربیه کړی. نه مو پرېږدې تر کوره مو زغلی، تر کوره مو زغلی. په دې نوم مو پرېښودې چې لیونی یې، په دې نوم مو پرېښودې چې رواني یې، په دې نوم مو پرېښودې. دا څه رقم تا باجان ده چې په دې ټول کور کې یو څوک نسته ستا ته وایي چې دې خوړلي چې ازموی نه شي. په دې ټول کلي کې د څوک نسته. دا نو کلی څه؟ دا فامیل څه؟ د تا غونې فامیل زه په قرآن کې په یو شنداپولۍ واخلم. دا ټول فامیل دې په یو شنداپولۍ نه اخلم چې یو څوک درته وایي چې دا خوله دې څه وایي
او دا کپړای دي څه وایي ولو خو دې تړم دا خو امریکا ده ما د قرآن ووي چې مریخ کې مې چې زه دې بوزم او په میالي صاحب کې دې وتړم خو نه لرې څوک نه لرې لا باجان نه دې په میراث څوک نه دي پاتې نه خور لرې نه ورور لرې نه کاکا لرې نه ماما لرې نه قوم لرې نه قبیل لرې خو ټول همدغسې بې مور او بې پلاره وي ته دې ما ته د یو سردار د کورنۍ سړی وښیې چې زه وایم چې دغه د سردار د کورنۍ یو سړی ده ته ما ته د یو ارباب د کورنۍ سړی وښیې زه حساب وکړم ته ما ته د یو خان د کورنۍ سړی وښیې زه حساب وکړم ته ما ته یو فیوډال راوښیې ښه ټول بې موره بې پلاره په سینیر سنټر کې ناست یې سینیر سنټر پیژنئ چې زاړه سیاسي زړو ځای ته مو روان کړي نه په مځکه ستوری لرئ نه په اسمان ستوری لرئ تاسو ولې په افغانستان غږیږئ افغانستان چې وړکی که تاسو که افغانستان ته چې جنگ راوړ تاسو راوړ افغانستان ته چې غریبي راوړې تاسو راوړې افغانستان ته چې جنگ راوړې تاسو راوړئ ته ما ته دا مه وایه چې خلکیانو دا جنگ راوړ خلکی ولې مجبور سه چې جنګ وکړي اول د دې پوښتنې جواب ما ته څوک راکوي چې خلکی ولې مجبور سه چې دی له روسیې سره لاس یو کړي او خپل حکومت باندې حمله وکړي د دې پوښتنه کوئ تاسو راغلي راته غږېږئ موږ وایو چې راځئ له دې موضوعګانو نه تېر سو تاوان هم موږ کې کړی تېرېږو موږ غول هم تاسو خوړلي ته ما ته وایې ظاهرشاه والا تا ته مکتب جوړې دي ظاهرشاه د کور راځي د موردګاو د خپله پښتو زده کړې وای ما خو نه ویلې د موردګاو خو خپله پښتو زده کړې وه چې ما ته ویلي وای دی به کلي په کلي ګرځي د تاسو ته به ویلې چې مکتب ووایه ده په کومه ژبه ما ته ویلې چې مکتب ووایه د ما پلار ته دی راغلی و ته په غول خورې او خبره باندې نه پوهېږې د ما کور ته راغی ټک ټک دروازه یې راوټکوله ده په کومه ژبه ما سره خبرې کولې چې مکتب ته راسه د موردګاو تاسو خبرې د پارسي لیکو لوست نسو کولی خپل اشپزان به راوړه ځان سره فیضان صاحب خپل اشپز به راوړه هغه به میرانیان و چې ترجمه وکړي زه درته وایم د ما پلار په دري نه پوهېږي ته څنګه ښه ته ما ته مکتب ته لاړ څخه مکتب کوم ده تا موردګاو تر د اخره ورځې پورې په پښتو کتابونه لرل په دري زه نه پوهېږم په انګریزي زه نه پوهېږم پښتو کتاب ته نه لرې ته ما ته راغلی د خلکو ته ویل چې مکتب کوم مکتب دې راته جوړ که یې توت لاندې د سیم راته کېښوده معلم دې راولېږه چې ما رد که خو اعلان دې وکړه چې د بېسوادۍ لپاره څوک چې پښتو زده کوي د پښتو کورسونه دې جوړ کړه دا داسې معنا لري لکه امریکا کې چې څوک راجګ سي خپلو سپینو امریکایانو ته د انګریزي ژبې هغه جوړ کړي کورس چې دلته انګریزي ژبه زده کوي ولې ځکه چې پراکټیکلي او عملي انګریزي له امریکا ووته اوس مجبور چې کورسو کې زده کړي تاسو موردګاوانو له لاسه خو په عمل میدان کې پښتو له منځه لاړه اخر دې ته ورسېدی چې پښتو ته اوس تا به دري ته کورس جوړ کړی پښتو به دې الریډي ژبه وه پښتو خو به خلکو به برد زده وه هم به لیکل زده و هم به لوستل زده و ته د دې معنی کریډټ اخلې له همدې نه معلومېږي چې د فیوډال لور یې چې د ظاهرشاه نوم واخلو ته ور واخلې هر فیوډال ته هر سردار ته هر ارباب ته هر خان ته چې ظاهرشاه نوم سره الحضرت صلی الله نه وی تا ته د مور او خور کنځا کوي په پلار نه خفه کېږي په الحضرت صاحب خفه کېږي ولې ځکه الحضرت دوی ته کورنۍ دوی ته ژوند ورکړی دوی ته مځکې ورکړې وې زه ورته غلام کړی وم دې لیوان رتې لورې دلته راغلی بیا له ما نه یې دې کریډټ غواړې تا ول خپله په دې جنجال کې مجاهدین د ټول د الحضرت په مقابل کې جنګېدل یو طرف نه د الحضرت صفات کوي بل طرف نه د طالب صفات کوي بل طرف ته د مجاهد صفات کوي دا درې واړه سره څنګه سمون خوري ته ماته دا سره یو ځای که خو تا پښتون باندې سیږي هر څوک چې پښتون ده او نارینه ده اتا باندې سیږي بیا دلته راغلي د دې کریډټ غواړي موږ وایو چې بیا د زړه حمله در باندې رانه سي وچ په وچ به د خون خاوندان سو نصیحت درته کوو خو پلار دې نسته چې نصیحت درته وکړي
مور نه لري چې نصیحت درته وکړي، ورور نه لري چې نصیحت درته وکړي، خور نه لري چې نصیحت درته وکړي، خپله د خدای یوه لیونډره ته موږ مجبور سو اخلاقاً د یو انسان په توګه دا 2-3 ورځې مو په تا خرابې کړې که خدای پاک د دغه اجر موږ ته راکړي چې تا لیونۍ ته موږ نصیحت وکړو. ته راغلې دلته چیغې بغارې وایي چې زه دلته راغلی یم تاسو ویښیارم. لیونۍ غوږ ونیسه. که د ما د کور او د هر افغان د کور سپی خر او چرګ به له تا ویښیار نه وي، ما د قرآن ووایي. ما چرګان دي چې ورته وایم چې خلقه وي کړه خلقه وي مجاهدین ګره مجاهدین خلقان جنګ کړی او جنګ مړو کړو. ته لیونډر ته د ما له چرګ نه ډېره بیا کړله. ته راغلی ما تاکل راښی، ته دې وایي تاکل ورښی، سیلاب تاکل ورښی، ورته دا ټول ساعت در باندې تېروي لیونډرتې. یو زه ساعت در باندې نه تېروم لیونډغرتې، یو زه ساعت در باندې نه تېروم، دا نور ټول ساعت در باندې تېروي. او لیونډروت لاړ شه ساعت دې تېر کړه. ته ولې دلته راغلی و؟ حق حلال میړه وکړه، عمر دې لا دومره نه ده ډېر. دا یو حق حلاله خبر ده زه درته کوم. هر چاته کوم، یو تاته نه کوم. څوک چې مجردان دي، که ښځې دي میړونه دي ځان ته وکړي، میړونه نه یعنې میړه چې وسونه به چې 3-4 وکړي که څنګه یو، او که سړي دي ښځې ځان ته وکړي. دا سنت طریقه هم ده، دا جهاد هم ده. ځان اصلاح که همدا دې بس ده. تا باندې د هټلر د وخت د مجاهدینو کانه سوې، د هټلر په وخت کې خلک هټلر بندیان کړي وو. هټلر مړ سو، ازادي راغله. لس اته کاله وروسته چې دوی له بندیخانې نه غار مار نه راوتي وو، ټوپک ورسره ووایه ډزې په ښار کې ډزونه کوي. چا ورته چې کول ډاون، هټلر مړ ده او جنګ ختم سوی ده، ته نه خبر، ته لکه چې غار کې وې ټوپک کېږدی، اوس حالات جوړ دي، خوا دې خوږ وړه وداني راغلی. ته غار راوتې، ته فکر کوه چې ټوپک راغی چې ډز یې کوي چې دا خلک ټول ویده دي. لیونډرتې ته په امریکا کې وې 19 کلنۍ کې چې راغلی، خو 15-40 کاله دې کېږي، افغانستان سره کنیکټ نه وې. موږ په همدې افغانستان غولو کې بند وو. موږ دا فلم عملي لیدلی ده، تا چېرته د هالیوډ او بالیوډ کې لیدلی. او لیونډرو له خلالاتو ځان خبره که. We are part of the game and you are just watching fucking movie in Hollywood in Bollywood. تا چېرته کتابو کې لوستي. اباجان به دې کیسه درته کړي، برپدر یې دغه اباجان حالت چې دومره خو یې لږه ویښاره کړې وه چې دي زه مړ کېږم، ته لږه ویښاره سه. د دغه اباجان هم ته دومره صفتونه کوي چې تا غونې لیونۍ لویه کړې. د ما بچي خو به د ما مجسمې جوړې کړي. ما د قرآن ووایي چې د ما په فامیل کې، په ورونو په ورېرونو کې دا رقم لیونی پیدا شي چې زه تاسو ټولو ته جرمانه درکړم او درته وایم چې دا د ما ملامتیا وه چې ما د سپي زوی په کلي کې دومره بیعقل سړی له مانه لوی سو، یا دومره بیعقله ښځه له ما لویه سوه. د ما په کلي کې بیعقل کس لوی سه، زه مجرم یم او زه زنګ پسې وایم ورځم ورپسې چې وروره ته به لیونی یې، مګر تا کې زه بدنامېږم، زه تا ته دا حق نه در کوم چې دومره لیونی سي. شپې دیوانه خلیلي مړ نه که. هزاره ووایي موږ هزاره کې بیعقل نه پرېږدو. وردګو غوږ ونیسئ، زه تاسو ته جدي وایم، دا د تاسو ټولو اخلاقي وظیفه ده چې دا مېرمنه نوره در مدیریت کوي. ټول تاسو هم په شرمېږئ، موږ هم په شرموئ، او خلقی مجاهده کېږي که فیوډاله کېږي که هر شی کېږي. ما ته خو څه نه دي ویلي، نه یې راته ویلي، خو هر شی چې دي زه ورته وایم. 4 ساعته به خلک د دې پسې غږېږي، که دې پسې غږېږي موږ ته تاوان کوي، که ورسره کښېنې موږ ته تاوان کوي، که مخالفت کوي موږ ته تاوان کوي. اوس یې لیونۍ ده، موږ چې وکړو؟ په لغمانیانو کې سړی ړوند سي، سندرې شروع کړي، په وردګو کې چې لیونی سي موږ پسې راشي.
موږ ټولو کې به یو نیم لیونی چېرته وي، خو هغلي ناست یو ځای کې. تباسې خدای دې نور درکې نه پیدا کړي. که تاسو کې شپږ اته لیوني پیدا شو، ما د قرآن چې فلپین هم لیونی کوي. فلپین به تاسو لاسه لیونی شي. دا څه بیا عقل وردګې خو ملامته نه یې. هویخیار مو داسې ده لکه همدرد. او دا ټول همدرد صاحب ویل وایي چې غږ ورته ونه کړي. هویخیار مو چې همدرد شي، ارمان مې پرونی صفتونه دي. نو کاکړ هم راغلی چې نن هم بیا صفتونو کې کاکړ صاحب هغه وخت و تېر څه. هغه وخت و تېر څه هسې نه پوهېږم چې ولې مې در پام و چې تاسو صفتونه وکړم. د غولو د صفت جای هم درکې نشته. دا برپدر مو په دغه انګریزي نالت چې تاسو هلته ویلې. قرآن که دی موږ د په پښتو په پارسي نه پوهېږو، په انګریزي به د خلک څه پوه سوي. دلته راته راغلی صفت به دې بیا وکړم. اوس به ځان سره وایې چې ته هم له ګلڅانګې کم نه یې. کله څه وایې کله څه وایې. کله کله مې په ځان شک شي، داسې راته ځان ښکاري لکه ګلڅانګې ورور چې یم. اخ چې ما او دا خو خوره ورور وایي سخت به سره چلیدلي وو. ما او دا خوره ورور وایي او جانان مو پلار وایي. څه لړمون به مو کې خوړلی وو چې نه به یې مدیریت کولی سو، نه به مو غوږ ورته نیاو، نه به ډېر ویلو سو، ځکه چې یاره یو ورځ خو به یې والا ښه ډېر خرپولي وو چې تاسو نه سړي کېږئ او نه ښځې کېږئ، زه مو لیونی کړم. وایم څه خوند به یې کړی و چې دلته سپیس کې هم سره راغلي وای. ما او ګلڅانګې د جانان زمون زوی او لور وای او دا مو راته پلار وای. دا راته خلکي سوی وای، موږ ورته مجاهدین سوي وای. وخ او دې نه بیا هالیوډ او بالیوډ فلم جوړ کړی وای. قرآن به تایلنډ خپل ارت شي پریښي وو او دا فلم به یې کوت. تایلنډ به کوت. خلک به ورته وایي چې په خبرو پوهېږئ که نه؟ وایي په خبرو یې نه پوهېږو چې دوی دغه سټایل ته موږ ګورو. دوی ټون هم په دې ټون باندې موږ پوهېږو چې دا څومره جالب فلم ده. دا نوم څنګه ایډیټ کیږي زه نه پوهېږم. ځان سره دلته لیکم فیضان سور خلکي. دومره په کې جای سي فیضان سور خلکي درې واړه کې راشي. وو 300 ځایي رهبره دا ماته ایډیټ کوي. زاجل دا شی راته ایډیټ کوي. لاړ سره رهبره دا پروفایل د خلاص کې ایډیټ پروفایل او نامه کې ورسولي که سور دا راته خلکي. راولي کوي څه خیل کېږي او بریتونه د عکس ته څنګه ورکم. فیضان صاحب خالی خپل پروفایل سره یو د بریتو سټیکر واچوه، نه خالی د لاور بریت ور سره واچوه خلاص. نه 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 هغه کومه د عکس مې بریتونه جوړ کړي او نوم سره مې ولیکئ فیضان سور خلکي. رهبره فیضان نه نوم هم بدلوم. برپدر د رهبره فیضان ناله چې داسې لږ د مجاهدتوب رنګ ستا په دې نوم کې. زه د خلکي په نوم پوهېږم. خلکي به ځان ته څه ویلې؟ بزګر سور خلکي او عکس به خپل دي. ما غږېږم به ډبل ډبل بریتونه به مې ګیرې ته مې تبرګي جوړ کړي. ګیرې ته مې تبرګي ورکړي چې دغه هلته خو مې ورته ولیکل که ما د نجیب په قبر باندې داسې مقبره جوړه نه کړه، داسې مقبره چې له 10 میلیونو ډالرو نه مې کم په ولګول، زه به د مردګاو زوی یم. بلیون 10 میلیونو ډالر مې ورته الوکیټ کړل او دا د دنیا ټول انسانان به راځي چې له ظاهرشاه قبر مقبول نه و، له امان الله خان قبر ښایسته نه و. ښه غوږ ونیسئ، د ټول افغانستان له دې هر چا نه قبر ښایسته نه و، زه به د مردګاو زوی یم. چندې راټولوم او هر چاته به وایم چې دلته مې کاکا مړ ده او چا وژلی او د ده قبر جوړوم او پیسې نسته راسره، عاجل پیسې راوړئ. هیڅ د امازه مردګاو امازه چې 50 میلیونو کم ډالر دې په ولګول او بیا دې ویلې زه امازه یم، زه به تا سره ګورم. 50 میلیونه ډالر به کم از کم مردګاو په این باندې به مقبرې جوړېږي، په نجیب باندې به مقبره نه جوړېږي. په په مسعود به مردګاو دوستم مقبره به سبا جوړیږي. مقبره جوړوي، په نجیب به نه جوړېږي. په مردګاو ظاهرشاه به مقبره جوړېږي، په نجیب به نه جوړېږي. بالکل به په جوړېږي. په مسعود که نه لویه مقبره جوړه ده. بالکل به دا کار کېږي. ما ورته ویل چې ما مې په عذابه وه،
پارسیوانانو رانه پښتون جوړ کړ، طالبان رت رانه خلقای جوړ کړ. تا او تا ته ورته پیوډالانو. ورک روغ انسان وم، وچې پښتون کړم. داسې پښتون کړم چې اوس مې څوک بیرته را پښتونه را کته کوای نه شي. او تا داسې سور خلقای کړم چې اوس ګوندې دغه نه کمه، اوس له سره ګوند رجستر نه کم. نور خو ډارېږي، څه مې نشي رجستر کوی. ما د قرآن وایي چې ما غوښتله چې دا رهبر صاحب وبخښه، زه د یوې خبرې ته راپورته شوم، وبخښه دغه هغه د ویر شو حبیب الله کلکاني، په هغه یې مقبره جوړه کړې. آفرین سیلاب ښه که شی لرې که هغه باندې هم جوړه کړه. هو تاسو پیږئ، تاسو باور په خدای وکړئ چې موږ ډېرې د لویې سینې خاوندان یو. که به موږ دا ټول مړي چې شهیدان مو ورکړي، که موږ به دا شهیدان د ګلڅانګې لپاره نه ورکړي، ما د قرآن وایي د ما پلار، د ما نیکه، د ما ورور، د ما کاکا ټول د ګلڅانګې لپاره مړه سو. ما د ګلڅانګې فیوډالیزم ساته، ما د برپادار نه حالت ما نیکه هم په قرآن مې دوی په همدې معاملې کې مړي. همدرد صاحب خو د خپل نیکه کیسې کوي، خو زه یې نه کوم. قرآن د ما ووایي چې د ما نیکه په همدې معاملې کې مړ سه. اخر یې دغلته چې نه سم کولی، محبس ته یې بوت، په محبس کې په ویلو مړ. ډېره بخښنه غواړم، ستا نیکه د مجاهدو د خوا مړ دی که د خلقیانو؟ نه، د خلقیانو د مجاهدو نه مخکې معامله ده، د انګریزانو د امان الله خان وخت کې مړ سه. پلار مې د دغو نورو مردګاوانو په وخت کې مړ ده. نیکه مې چې ده د امان الله خان په وخت کې په محبس کې په ویلو مړ. هغه به د غور امان الله خان لږ ډېرېږي، هغه به د غور نیکه و. نیکه د نه څه غور نیکه ده، زه د 15 کالو یم، پلار به مې د 90 کالو یو، نیکه به مې په هغه وخت کې د 50 کالو. خو دا ور وایه چې امان الله خان څه چې د ما د نیا میړه و، داسې پخوا تېر سوی، خو بله ور تښتېدلی ده، راته وتښتېده. ترکیه جوړه کړه، امان الله خان لاړ ایټالیا کې کېناست. چې کومه وه، زه مړي نه کوم، غول خورې چې پاچاهي کوي مړي نه کوي، مردګاو زویه کېنه. اوس تاریخ کې څوک نه دي راپاتې، دغه صفتونه به هم کوو. دا د دنیا قانون ده چې انګریزان وځي، څوک چې امپراتوران له ملکونو نه وځي، خپل جاسوسان هلته حاکمان کوي. ګاندي په هندوستان کې حاکم که، غفار خان په پېښور کې حاکم که، امان الله دلته حاکم که. دا په کات چې موږ په دې نه پوهېږو. ما وسړل، غول دې وسړل، انګریزان دې وسړل، او بچې سکاو راغی ته یې وسړلې. برپادار دې چې وطن وکړه، چې بچې سقاو یې حاکم کړو. نه، بچې سکاو هغه بېله معامله ده، دا ده ونه ساتلی دا معامله، بس هغه ورته ویلې چې دا نه شي ساتلی، راسه ته ورسه، دا ګوزوک ده. دې بل ته ګوره بریتونه راته ایښي، برپدر دې نالت څه په دې بریتو ستا ماته کېښودل. دا خو دې هغه رانه جوړ کړه، هغه شینواری چې نو فهیم شینواری لرې که ریموف کوم دی فهیم شینواری دا دې خو رانه د جوړ کړه. ټریبیوټ دپاره به موږ ټول پروفایل کې خلکیانو در دغسې لپاره بریتونه خلکیانو پلن ته پلن دغلته پن که چې موږ هم کې د خپل پروفایل کې سم پلن تبرګي د ګرې تبرګي به داسې د نیمایي پورې به د ګیره راغلي، دا لږ دې خواته به دې کله کړي. سم خلکای کرانه کې جوړوای سي صحیح ده، که نه ما کس پورې ونه لګېږي، ما هم بدرنګه کوئ، دا کارونه کوي. ښه خبرې ډېرې او سر یو کس چې 15 وطنمال صاحب ما تا ده 15 دقیقو نه کم ونه غږېږي، زیات غږېدی سي، ځکه چې زه 15 دقیقې کار لرم. البته خبرې اورم، داسې نه ده چې تا خبرې نه اورم، خبرې دې اورم، خو خبرې نه سم کولی. هر څوک چې غواړي مایک واخلئ، زر راسئ چې بیا درته 15 دقیقو پورې مایک نه سم درکولی، زر کوئ. سلام